په کابل ښار کې په ټیټه او مناسبه بیه د ډبرو سکرو د ویش لړۍ پیل شوه. د کابل ښاروالۍ له لوري کابل ښاریانو ته د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د کابل ښار په 22 ناحیو کې په ټیټ او مناسبه بیه د ډبرو سکرو د ویش لړۍ پیل شوه. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي کابل ښاریان کولی شي په ټولو ناحیو کې د ښاروالۍ لخوا د ټاکلو ځایونو څخه یو ټن د ډبرو سکاره په 6500 افغانۍ ترلاسه کړي. نوموړی دغه راز زیاتوي توزیع زغالسنگ دولتی روز قبل آغاز شده. شهرولی کابل 22 محل در 29 شهر کابل مشخص ساخت تا شهرونده از زغال مورد نظر خود را تهیه بکنند. این زغال فی تن 6500 افغانی به فروش خواهد رسید و طبق سال گذشته پروسیجر خود را داره که توسط یک بلی که طی مراحل میشه توسط وکیل محترم گذر و همچنین ناحیه مربوطه با شهروندا میتونن برن و در محل مشخص زغال مورد نیاز خود را تهیه بکنن و هیچ اجباری وجود نداره که یک دفعه اینا زغال مورد نیاز خود را تهیه بکنن. میتونن چندین بار و یا حتی روزانه او را تهیه بکنن. نعمت الله بارکزی دغه راز وایي د کابل ښار د هرې کورنۍ لپاره یو ټن د ډبرو سکاره په نظر کې نیول شوي دي څو له یخ ژمي د خپلو کورونو د تودولو لپاره ترې ګټه پورته کړي. بارکزی دغه راز زیاتوي کابل ښاروالۍ د نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ د دغو ډبرو سکرو د کیفیت په برخه کې ځانګړې پاملرنه کړې ده و برای هر خانواده در شهر کابل یک تن زغال مد نظر گرفته شده چون این زغال صرف به خاطر گرم کردن خانه ها در فصل زمستان در شهر کابل هست. در قسمت توزیع زغال شهرولی کابل همراه با ادارات دیگر مثل وزارت محترم معادن و پترولیوم و همچنین وزارت محترم مالیه همکار هست و در قسمت کیفیت زغال و موارد دیگه که وجود داره ادارات مربوطه دیگر در این راستا کار میکنن و شهرولی کابل مینیس یک همکار در قسمت مشخص ساختن نقاط مختلف در شهر کابل در 29 شهر کابل تا برای تمام شهروندان دسترسی به استفاده از زغال راحت تر باشه. د کابل ښاروالۍ مسؤلین د ګذر وکیلانو سره په همغږۍ د ډبرو سکرو د ویش له لړۍ څخه په منظمه توګه څارنې کوي او د ډبرو سکرو له احتکار او په لوړه بیه له پلورلو څخه د مخنیوي په برخه کې پخوانۍ کړنلاره پلي کوي. د یادونې وړ ده چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې ټاکل شوو ځایونو ته د ډبرو سکاره لیږدول شوي دي. کابل ښاریان کولی شي له ټاکل شوو ځایونو څخه خپل د اړتیا وړ د ډبرو سکاره په مناسبه بیه ترلاسه کړي.